په طاقت سره به ته مځکه فتح کې لیکن د چا زړه نسې فتح کولای، او په دولت سره به ته ښار جوړ کې لیکن د چا په زړه کې محبت نسې جوړولای. د نبی اسلام سره هم طاقت هم دولت ورسره و، خو دې باوجوده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دی استعمال کړي. د دین زیات تر ټولو غټ اسلحه هغه اخلاق د نبی اسلام سره. هم د دې اخلاق په وجه باندې کفارو و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صادق او امین ویلای. نو که غواړئ چې مځکې فتح کړي او د خلکو په زړه کې د مینې کور جوړ کړي، نو اخلاق هیڅ کله د لاسه مه ورکوه. او د نبی اسلام عدل او انصاف دومره زیات چې کله د خپل قریبي رشته دار خلاف یو فیصله راغله، نو نبی اسلام هیڅ کله شاته نه دی تللی. او د نبی اسلام صبر مبارک به چا په ډبرو باندې ووایي، نبی اسلام هغه ته اشاره نه ده کړې. او د نبی اسلام سخاوت دومره زیات چې کله به یو سائل رالی او د نبی اسلام څخه به څه وغوښتل، نبی اسلام سره که څه هم څه نه و، نبی اسلام به د بل چا څخه قرض واخیستی او دغه سائل ته به ورله ورکړی. دا آیات انک لعلی خلق عظیم، تا ته یو عظیم اخلاق درکول سوي دي. دا آیات صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو تعریف نه، بلکې د ټول امت لپاره د اخلاقو یو حکم دی. که چیرې تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه کوئ، نو د نبی اسلام د اخلاق خپل کړئ. هر کس نن د نبی اسلام سره د محبت د مینې دعوه کوي، لیکن محبت صرف د خولې دعوه نه، دا په عمل سره موږ ادا کوو. ځکه نن سبا دنیا د بد اخلاقۍ انتها ته رسیدلې ده. په سیاست کې دروغ ویل عام خبره ده، په تجارت کې دوکه ورکول عام خبره ده، په کورو کې تلخ کلامي بدې خبرې عام دي. نو که چیرې په دې وخت کې ته پر دې آیات باندې عمل وکړې، ته پر دنیا باندې باچی وکې، ته پر زړونو باندې باچی وکې، تا ته به الله عزت، مرتبه، مقام در نصیب کړي.